د پغمان د پخواني سړک د 15 کیلومتره برخې دویمه طبقه قیر چارې پیل شوې چې دا به د ټرافیک د ستونزو حلولو کې لوی بدلون راولي. د دې پروژې هدف دا دی چې د ښار د ترافیکي فشارونو کمښت او د خلکو سفرونه اسانه کړي. د دویمې طبقې جوړښت به نه یوازې د ترافیک د روانۍ د ښه کولو سبب شي بلکې د دې سره د پغمان او شاوخوا سیمو پرمختګ ته هم لاره پرانیزي. د دغه پروژې پیل د حکومتي ادارو لخوا د پغمان ښار لپاره د پراختیایي پلانونو یوه برخه ده چې د دې سیمې د ژوند معیارونه به ښه کړي. د دې پروژې له پیل سره د سیمې خلکو ته د نوې او عصري تګلارې څخه ګټه رسېدلې او د اوږد مهال لپاره به دا پروژه د پغمان د پرمختګ او عصري کولو سره مرسته وکړي.